سوري شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10:30 او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري شیرشاه سوري د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو درنو د قدر وړ اوریدونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. درنو خوږو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د شیرشاه سوري داستان خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا برخه هم را سره واورئ. درنو خوږو اوریدونکو، تاسو په 14مه برخه کې را سره واوریدل جلال خان به ځان ناروغه واچوي. تاسو به یې پوښتنې ته خامخا ورشئ. دوی به هملته تورې ښکلې ولاړ وي او ناڅاپي برید به در باندې کوي. درنو خوږو اوریدونکو، په دې 18مه برخه کې تاسو را سره اورئ. بیا د هغو مشرانو نومونه ورته واخیستل چې د دې پلان په جوړولو سره همغږي وو. خان هغه رخصت کړ، بیرته راغی، له خپلو ملګرو سره د کور په لور روان شو. څو ورځې وروسته د بهار د ځوان واکمن د ناروغۍ خبر خپور شو. شیرخان یې له خپلو وفادارو وسلوالو سره پوښتنې ته ورغی. د لوحاني قوم ځوانان چې ناڅاپي برید ته چمتو وو، هغوی ولیدل چې د دوی د پلان پر خلاف شیرخان یوازې نه دی، وسلوال کسان ورسره دي او هغوی هر ډول ناڅاپي برید ته چمتو دي. د برید جرأت یې ونه کړ. دغه توطیه شنډه شوه. بله ورځ شیرخان جلال خان ته دغه جریان ووایه او ځان یې داسې ناګاره واچو چې ګواکې ته خو په دې دسیسه کې شامل نه یې. جلال خان سره له دې چې شیرخان یې روزلی و، خو د پلار او مور غیرت او هوښیاري پکې نه وه. هغه د لوحاني قوم د مشرانو تر اغیز لاندې و. هغوی به ورته ویل چې ته هسې په نوم واکمني، د بهار اصلي واکدار شیرخان دی. زموږ د قوم میراثخور اوس د سور قوم دی. شیرخان پوهېدو چې د بنګال واکمن به د خپل کسات اخیستو هڅه خامخا کوي، ځکه خو د خپل پوځ د پیاوړي کولو او زیاتولو هڅو ته دوام ورکړ. ورځ تر بلې د شیرخان ځواک زیاتېده. له دې سره په پټه د جلال خان کینه هم له هغه سره زیاتېدله. د لوحاني او شیرخان ترمنځ د مخالفتونو د زیاتېدو پر مهال یوه نوې فتنه راپورته شوه. هغه دا چې د بنګال د پوځ د ماتې او د قطب خان د وژل کېدو په سبب د بنګال راجا سلطان محمود د هزارپور د حاکم مخدوم عالم په کړو وړو شکمن شو. مخدوم عالم په بهار د راجا د یرغل له پرېکړې سره مخالف و او له شیرخان سره یې دوستانه اړیکې وې، ځکه خو د بنګال راجا د واکمنۍ پر سیمه هزارپور یرغل وکړ. نوموړي له شیرخان نه مرسته وغوښتله، خو شیرخان په خپله په لانجو کې رښکیل و، ځکه یې د مخدوم عالم د مرستې لپاره د خپل اوښي آزاد خان په مشري یو پوځ واستاوه. مخدوم عالم خپله زیاته خزانه شیرخان ته له دې پیغام سره واستوله چې زه خپله خزانه تاسو ته در استوم. کله دې جګړو وزګار او ژوندی پاتې شوم نو بیرته به خپل امانت واخلم. که ووژل شوم دغه خزانه تاسو ته در بخم او دا بیا ښه ده چې د سلطان محمود پر ځای ستاسو لاسته ولویږي. مخدوم عالم په دې جګړه کې ووژل شو او د هغه ګرانبیه خزانه شیرخان ته پاتې شوه. دې کار د لوحاني او سوري قومونو ترمنځ د اختلاف اور ته نور هم هوا ورکړه. په دې مخالفت کې جلال خان هم شامل و،
که څه هم هغه په ښکاره شیرخان ته ویل چې ستا د بریاو په سبب ځینې لوهاني مشران در سره کینه کوي، خو په پټه دی هم له شیرخان نه په ویره کې و او د هغه د له منځه وړو دسیسې جوړولې. جلال خان د شیرخان خدمتونه ټول هیر کړل، د لوهاني قوم د مغرضو مشرانو تر اغیز لاندې د هغه په ورکولو پسې راواخیسته. یوه ورځ د قوم مشران هغه ته ورغلل، ورته ویې ویل شیرخان نور په بهار کې پر موږ زورور دی، دلته یې چاره نشو کولی. اوس یوازینۍ لار دا پاتې ده چې تاسو بنګال ته د سلطان محمود دربار ته پناه یوسئ او هغه دې ته وهڅوئ چې بهار له شیرخان نه ونیسي او بیرته یې لوهاني قوم ته وسپاري. جلال خان دغه سلا ومنله. څو ورځې وروسته شیرخان د جلال خان په دربار کې ناست و چې هغه ورته وویل زه ستاسو پر وفادارۍ ویاړم، خو زما سره ستا د وفادارۍ په سبب لوهاني مشران در سره دښمني کوي. زما یو تدبیر ذهن ته راغی، له تا سره پرې سلا کوم. شیرخان تر دې مخکې په اصلي کیسه خبر شوی و. هغه د لوهاني مشرانو په منځ کې وفادار کسان درلودل چې د دوی ټول رازونه یې خان ته پر وخت رسول. په کومه شپه چې لوهاني مشرانو په پټه غونډه کې د جلال خان په شمول په دې پریکړه توافق کړی و چې د شیرخان او سوري او لودي قومونو له شره موږ یوازې د بنګال د راجا په ملاتړ ځانونه بېغمه کولی شو. دوی پریکړه کړې وه چې بهرحاله خو بنګال ته نشي تلای، باید په یوه پلمه ټول مشران او جلال خان بنګال ته پناه یوسي. شیرخان ته د دې غونډې د پریکړو خبر رسیدلی و. خان په پښتون کې نظر جلال خان ته وکتل، وی ویل ولا مقامه څه تدبیر مو سنجولی د دې لپاره چې دغه اختلاف راکم شي؟ ته د جونپور او قنوج لور ته د مغولو پر خلاف لاړ شه، زه به له پوځ سره پر بنګال یرغل وکړم. شیرخان له خپل واکمن جلال خان نه سویسرام ته د تلو رخصت واخیست او خپل جایداد ته روان شو. هلته چې ورسید خبر ورته راغی چې جلال خان له بهار نه وتښتید او د بنګال لهجه ته یې پناه یوړه. د شیرخان په شونډو خوږه مسکا خپاره شوه. خدای دې ته په بهار د بشپړ واک لارې پرانیستلې. سلطان محمود د جلال خان تود هرکلی وکړ او سمدستي د قطب خان د زوی ابراهیم خان په مشرۍ یو پوځ د هغه د ملاتړ لپاره وګماره. شیرخان په ټول بهار بشپړ واکمن شو او د بنګال د نیولو لپاره یې تیاری پیل کړ. د هغه پخواني خوبونه سوکه یو رښتیا کېدل. شیرخان همدغه مهال په دې باوري شو چې یو ورځ به د مغولو واکمني هم له منځه وړي. خان تاریخ لوستی و، له هغو یې ډېر څه زده کړي وو. د هغه د واکمنۍ بڼه د وخت د زورورو شاهانو په څیر نه وه. د شپې به یوازې له ماڼۍ راووت او په کوڅو او بازارونو کې به ګرځېده. د بېوزلو کورونو ته به یې سکې او جامې ورغورځولې. د بې کوره ملنګانو سر ته به یې جامې او سکې ایښودې. دا د هغه معمول ګرځېدلی و. یوه شپه راووت، همداسې په کوڅو ګرځېده، د یوه بېوزله سر ته یې جامې او سکې کېښودې او ترې روان شو. هغه سر راپورته کړ او ویې ویل د الله شان ته وګوره چې د ډیلي پاچا یې زما مرستې ته راواستاوه. شیرخان د دغه بېوزله سړي دغه خبره یو الهي مرسته او الهام وګاڼه او په دې پوخ باور شو چې یوه ورځ به د ډیلي تاج او تخت خدای ده ته ورکړي. شیرخان پوهېدو چې فرصت باید له لاسه ورنه کړي. د پوځ د پیاوړي کولو لپاره خزانې او وسلې پرېمانه وې. هغه چې څومره قومي مشران پیژندل ټولو ته یې بلنه ورکړه. له هغوی سره په پوځ کې د شاملولو او لویو جایدادونو د وربخلو ژمنه وکړه. زیات کسان راغلل او د شیرخان په پوځ کې شامل شول. هغه نور د یو ځواکمن واکدار په بڼه راڅرګند شو. د بنګال راجا د جلال خان د ملاتړ په پلمه د ابراهیم خان په مشرۍ پوځ د بهار پر لور واستاوه. د بنګال له لومړي یرغل پرته دا لومړی ځل و چې شیرخان له یو لوی پوځ سره لاس او ګریوان کېدو. تر اوسه پورې هغه له وړوکیو پوځونو سره جګړې کړې وې او هغه یې ګټلې وې، خو دا یې لومړی ازمویښت و. پټنا د بهار پلازمینه په یوه پوځي چوڼۍ بدله شوې وه. په لسګونه زره پوځیانو څو ځایه هره ورځ پوځي مارشونه ترسره کول. فضا تر پخوا ډېره بدله وه. د هیواد برخلیک او ټاکونکې شیبې را رسېدلې وې. شیرخان هم له سهاره تر ماښامه د پوځي مارشونو او د ځوانانو په تنظیم بوخت و.
یو سهار یې خپل ټول پوځي سرداران خپل دربار ته راټول کړل. هغوی ته په وینا کې وویل: مشرانو، موږ نن له دوو اړخونو تر ګواښ لاندې یو. په یو وخت د ډیلی د مغلي پاچا او د بنګال د راجا له دښمنۍ سره مخامخ یو. موږ یوازې دوی لارې لرو، یا دا چې د کومې پاچاهۍ د نوکرانو او غلامانو په څیر ژوند ته غاړه کېږدو او یا په کلک هوډ له خپلې واکمنۍ ساتنه وکړو. د سر په بیه خپل خپلواکۍ وساتو. لومړی لاره د ذلت ده او دویمه بیا د عزت او غرور. که غواړو د عزت او غرور لاره خپله کړو، باید تر سرونو تیر شو او قربانۍ ته حاضر شو. د غلامۍ لاره د ذلت لاره ده. د الله له عذاب سره به مخامخ کیږو. زما باور دی چې الله به د غیرت په لاره کې زموږ مل وي. ما د بنګال راجا سلطان محمود ته مخکې دا لیک استولی و چې په بهار یرغل رانوړي، ځکه له دواړو لورو مسلمانان وژل کیږي او زیان یوازې مسلمان ته اوړي. خو هغوی زما دغه پیغام زموږ کمزوري وګڼله. دا دی بیا د بهار په لور د هغوی پوځ را روان دی. باید زموږ او هغوی ترمنځ دا وروستۍ جګړه شي. هغوی ته باید داسې ځواب ورکړو چې بیا بهار ته کاږه راونه ګوري. د قومي مشرانو او پوځي سردارانو په استازیتوب هیبت خان نیازي چې څو اونۍ مخکې د شیرخان په خدمت کې شامل شوی وو، له شیرخان سره تر وروستۍ سلګۍ د درېدو ژمنه تازه کړه. هغه ته یې وویل: د قوم غیرتي مشره، تا د قوم د سرلوړۍ لاره غوره کړه. موږ ته دې وهیله راکړه. موږ در سره ولاړ یو. ډاډه اوسه چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ در سره یو او دښمن ته به دې یوازې پرېنږدو. پرېکړه په دې شوه چې د راجا سلطان محمود د پوځ مقابلې ته باید ورووځو. پوځ ته د تیاری حکم وشو او څو ورځې وروسته د بنګال او بهار پر برید دواړو پوځونو یو بل ته مخامخ واړول. شیرخان له خټو او ډبرو د کلاګانو او برجونو پر جوړولو لاس پورې کړ. خان به په خپل له پوځیانو سره د برجونو او مورچلونو په جوړولو کې په کار بوخت وو او همدغه لامل و چې پر هغه خپلو پوځیانو سرونه ورکول. کله چې دغه خټین برجونه او مورچلونه بشپړ شول، شیرخان خپل پوځي سرداران د جګړې په باب د وروستۍ سلا په نیت یوې خونې ته راټول کړل. د سیمې نقشه یې وغوړوله، د جګړې پلان یې جوړ کړ. بیا خپلو قمندانانو ته وویل: زما وروستي حکم ته انتظار شئ. د شیرخان په پوځ کې د جلال خان کسان په دې تمه وو چې د جګړې په باب د خان پلان معلوم کړي او جلال خان او د بنګال پوځ ته ورسوي. خو هغوی هیڅ لاسته رانه وړل. اوس چې دواړو پوځونو یو د بل مخې ته پړاو واچاو، د شیرخان د پوځ یوه ډله به له خټینې کلا راووتل او پر بنګالي پوځ به یې ګړندی غلچکي برید وکړ. بیا به بیرته په شا راغلل او په کلا به ننوتل. د بنګال پوځونو به چې یرغل راوړ، دوی به له همدې خاورینو مورچلونو د هغوی مقابله کوله او بیرته به یې په شا کړل. یو ماښام شیرخان ستومانه له یو برج نه ښکته سو او د خپلې خونې په لور روان و چې یوه ساتونکي له سلامي وروسته ورته وویل: عالي مقامه، په پړاو کې زموږ ساتونکو یو سیک ځوان په داسې حالت کې نیولی چې پړاو ته په پټه د ننوتلو هڅه کوله. هغه ډېره عجیبه څیره لري، اوږده ویښتان، پلن بریتونه او په دې تاوده موسم کې شړۍ اغوستې. وایي له پنجاب راغلی یم، وایي چې مشر ته مې بوځئ، غواړي در سره وګوري. شیرخان څک شو. هغه ته یې وویل: له ځنډ پرته حاضر کړه. بیا خپلې هغې خونې ته ننوت چې په پړاو کې نوې له خټو جوړه شوې وه. لږ ځنډ وروسته ځوان له ساتونکي سره ورننوت. شیرخان ساتونکي ته د وتلو اشاره وکړه. بیا یې هغه ته چې لویې خیرنې څڼې د پګړۍ له ولونو راوتلې وې په مسکا وکتل. دا دې څه له ځانه جوړ کړي دي؟ هغه چې بریتان او د سر ویښتان لرې کړل، شړۍ یې وغورځوله. اقبال و چې د شیرخان په مخ کې ولاړ و. اوږده ساه یې واخیستله. ویې ویل: له ګرمۍ مې نږدې دمه ختلې وه، ولا مقامه، بله چاره نه وه. بس دا څو شپې په همدغه حالت د ابراهیم خان د پوځ په منځ کې د ملنګ په توګه ګرځېدم. شیرخان وخندل، ستوماني یې لرې شوه. هغه ته یې وویل: څه دې ولیدل، څه دې واورېدل؟ بس د یو رسېدلي فقیر دنده مې ترسره کړه. د ابراهیم خان څو سرداران مې ډېر په باټو کړل. د دوی طالع مې وکتلې او لویو مقامونو ته د رسېدو زیري مې ورته واورول. شیرخان وویل: و د خدای دوسته، تا خو دښمن ته مورال ورکړی. اقبال سر وخوځوه. چاره څه وه؟ له دوی خو مې په اسانه د راز خبرې نه شوی اخیستلی. بیا یې زیاته کړه: مه ورخطا کېږه. په پای کې مې د جګړې د پایلو په باب ډېر وویرول.
دوی څه پلان لري؟ اقبال وویل په غلچکی بریدونو کې دوی ته زیات د سر زیان اوښتی. اوس د مشر ابراهیم خان مورال ډیر لویدلی. پرون سلطان ته د نورو پوځونو تر استولو په باب پیغام واستاوه. شیرخان وویل ښه دې وکړل چې راغلی، همدغه موږ ته لوی خبر دی او اوس نو ښه وخت دی چې پر هغوی پرېکنده ګزار وکړو. بیا اقبال ته وویل سبا ته ځان تیار کړه، په خپله څیره دې هغوی ته زموږ وروستی د سولې پیغام ورسوه. هغه لاس په ټټر ونیول، ویې ویل په سترګو زه به یې ورسوم. نیمه شپه ده، د خپل عادت سره سم شیرخان له خوبه راپاڅېد او داسې وکړ او د تهجدو په لمانځه ودرېد. تر لمانځه وروسته ستر پالونکي ته په عاجزۍ لاسونه لپه کړل او دعا یې وکړه یا الله په لوی ازمایښت کې ولیدلی یم، ته یې راته اسانه کړې. یا الله غواړم ستا پر ځمکه د عدل او برابرۍ نظام جوړ او د نظم او تیري بنسټونه ړنګ کړم. کله موږ سره ستا مرسته او مهرباني مل نه وي، په بشري توان دا کار ناشونی دی. یا الله ته مو مرستندوی شي. تر دعا وروسته پوځي قمندانانو ته د تیارسۍ حکم وکړ. مشران یې راټول کړل او هغوی ته د جګړې پلان داسې اعلان کړ: زما زړورو سردارانو، د ابراهیم خان پوځ ته زموږ د پوځ د ترپ او خرپ په بریدونو کې ډیر د سر زیان واوښت. ما هیله درلوده چې هغوی د افغان پوځ میړانه او غیرت وویني، صد به سر ته راشي او سولې ته به تیار شي. د هغوی مورال راولوید. زموږ د پوځ ارادې نورې هم مضبوطې شوې. ما هغوی ته پرون دا پیغام واستاو چې که سولې ته چمتو نه یاست نو سبا ته زموږ برید ته چمتو اوسئ. د ابراهیم خان جواب همدغه دی چې دوی د سولې پر ځای جګړې ته تیار دي، زموږ ترمنځ به پریکړه توره کوي. هغه د بنګال له راجنه د نورو پوځونو غوښتنه هم کړې ده. خدای تعالی موږ ته ښه فرصت برابر کړی دی. زما توریالیو سردارانو، د بنګال پوځ په شمیر او وسلو کې زموږ تر پوځ څو چنده زیات او ښه سنبال دی. د بنګال پوځ په شمیر او وسلو کې زموږ تر پوځ څو چنده زیات او ښه سنبال دی. که هغوی منظم وي موږ ته ماتول ګران دي. د هغوی د ماتولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې د هغوی نظم ګډوډ شي. د دې لپاره زما پلان دا دی چې یو برخه پوځ به همدا اوس وړاندې لاړ شي او د بنګال په پوځ به یرغل وروړي. خو تر لږ جګړې وروسته به هغوی بیرته په شا راشي. د بنګال پوځ به فکر کوي چې زموږ پوځونو ماته وخوړه، هغوی به ورپسې شي او نظم به یې ګډوډ شي. زموږ زیات پوځ به همدلته په مورچلونو کې تیار وي. کله چې د بنګال پوځونه زموږ تر دام لاندې راشي، شاته راغلي پوځیان به مخ پرې ورواړوي او هغوی به له دوو اړخونو تر برید لاندې راشي. له لوی الله نه مې دا تمه ده چې هغوی به ډیر زر له پښو وغورځېږي او مات بشي. د شیرخان له خبرو وروسته د هغه پوځي سرداران حق پاک شول. دوی د داسې جنگي پلان تصور هم نشو کولای. سم دستی د هیبت خان نیازی، شجاعت خان او څو تنو نورو په مشري د پوځ تر نیمایي لږ برخه له برجونو او پړاو راووتل. لمر لا نو ختلی چې د ابراهیم خان او جلال خان په ګډ پوځي بریدونه پیل کړل. د ابراهیم خان پوځ جګړې ته تیار وو او خپل لیکې منظمې کړې وي. د هغوی د پوځ مخې ته پیلان وو، ورپسې د پوځ سرداران پر هغوی پسې پلی پوځ وو. د شیرخان پوځونه له ګړندي یرغل وروسته بیرته په شا روان شول. ابراهیم خان ډیر زړور سردار وو، خو د خپل پوځ د شمیر په غرور کې د شیرخان په جګړیز پلان ونه پوهید. پلی پوځ د بهار د پوځونو د لاندې کولو او د غنیمتونو ترلاسه کولو په تمه لیکې ماتې کړي او تر پیلانو مخکې شول. د شجاعت خان او هیبت خان نیازی په قومنده پوځ د خپل مشر د حکم لمخې په تراټ په شا راغلل او د بنګال په زرګونو پوځ په هغوی پسې شو. په دې کې د بنګال د پوځ نظم ګډوډ شو، خپل سری پیل شو. د غنیمتونو په هوس پوځیانو هر یو هڅه کوله چې تر بل مخکې شي. کله چې دغه نامنظم پوځ خاورینو برجونو او مورچلونو ته راورسید، دلته د شیرخان ټول پوځ له دواړو اړخونو ورپسې راووت. شاته راغلي پوځ هم مخ پرې ورواړو. پر هغوی د غیشو باران پیل شو. لږ ځان وروسته لاس په لاس د تورو جګړه ونښته. د بنګال پوځ له دې ناڅاپي بریده را سنبال نه شو او ډیر زر ماته پکې ګډه شوه. ابراهیم خان ډیره هڅه وکړه چې د پوځ پښې راټینګې شي، خو بریالی نه شو. هغوی شا واړوله. نوموړی په میړانه وجنګېد تر دې چې ووژل شو.
تر غرمې د جګړې برخلیک روښانه شو. د بنګال پوځ په زرګونو تنه وژل شوي او ژوندي ونیول شول. د شیرخان پوځ ته په زرګونو وسلې، اسونه، پیلان او نور د جګړې سامان د غنیمت په توګه په لاس ورغلل. د بنګال غرور مات شو. د دې سترې ماتې په سبب شیرخان په بهار او د بنګال په یوه برخه بشپړ واکمني ترلاسه کړه. شیرخان چې له جګړې راستون شو، په پټنا کې خپل قومي مشران بیا راټول کړل. هغوی ته وویل په بهار زموږ واکمني ټینګه شوه، اوس باید دا ثابته کړو چې موږ تر پخوانیو ښه نظام جوړولی شو. بیا حکم وکړ چې د بهار له هر ګوټ نه د کمال خاوندان راټول کړئ. په بهار کې د نهرونو او لارو نقشې وښکلې. په لنډ وخت کې په زرګونو جریبه ځمکې آبادې او تر اوبو لاندې شوې. لارې ورغول شوې او لرې کلي له ښارونو سره ونښلېدل. د بهار په سره او اوږدو کې یو عادلانه نظام پلی شو. د سوري، لودي او لوهاني ډنډورو او د قوم د حقونو په نامه د اختلاف نارې ختمې شوې. نور کوم خان او مشر د بېوزلو بزرګانو پر ځمکو او حاصلاتو خېټه نشوی اچولی. یو نوی د پرمختګ دوران پیل شو. د حریت رادیو درنو او خوږو اوریدونکو، د شیرشاه سوري داستان دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلونکي خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري.